منظور خان پښتون په ټول لر بر وطن کې او چیرې چې هم افغانانو پښتانه اوسي په هغوی باندې غږ کړی سي، احتجاجونه راوباسي، د پاکستان د وحشي متشدد پوځ دغه کړنې وغندي. په همدغه مناسبت باندې په کابل کې هم راټول سوي. د دغه احتجاج د ننني احتجاج موخې دا دی چې په ټوله معنا باندې پنجاب ته دا وښیو چې په ټوله معنا باندې هغو خلکو ته چې همیشه یې د پښتون د وژنې په پار باندې پروژې اخیستي، دغه سلسلې را روانې کړي چې لرو بر یو افغان ده او موږ له پی ټي ایم سره په ټوله کې له محکومې خاورې سره چې ولاړ یو، په همدغه رشته باندې ولاړ یو چې موږ وینه یوه ده، د موږ تاریخ یو ده، د موږ ارزښتونه یو دي، د موږ جغرافیه یو ده او موږ د یوه ملت. په همدې مناسبت باندې دلته په کابل کې راټول سوي یو تر څو پنجاب ته دا وښیو چې لرو بر یو افغان ده او همیشه به د دوی په وړاندې د پښتون د حق د غوښتنې لپاره ودرېږي او مبارزه به کوي. دومه خبره د دوی د وحشي پوځ د دغه پروژه‌یي مل د دغه جعلي جوړښت په ضد باندې غږ اوچتول دي. هغه په دې معنا باندې چې کلونه راهیسې دا پوځ د دې سټیټ ریاست د پښتون په ضد باندې کیسه روانه کړې، په نړیوالې ټولنې باندې غږ ده، تر څو پورې هغه څه چې دوی په خپلو سترګو باندې ویني د پاکستان د هغه پروژو چې همیشه د اقلیتونو لا د اکثریتونو چې یو مشخص قوم پې حاکم ده او مشخص پروژې چې هغه هم له مشخص ادرس اخیستل کېږي جي ایچ کیو ده، د هغه په ضد باندې غږ پورته کړو. درېیمه موضوع د افغان حکومت په ضد باندې پاڅون وبکوي، د افغان حکومت په وړاندې باندې دا غږ اوچتول دي چې ولې د پښتونخوا د خلکو په مورد کې لا هم هغسې چوپ ده. خبره دا ده چې کله موږ ټویټ کوو، خبره دا ده چې کله موږ هغه خلک په هغه طرحو کې او کومې د کاغذ په مخ چې موږ یو سره چې ګډ ارزښتونه په نوم باندې یو شی چې دوی ورته هغه نومونه ورکړي هغه لرو، نو بیا ولې هغسې ملاتړ چې یو من حیث یو قوم من حیث هغه خلک چې هلته باید هلته موجود دي او موږ هغه خپل خلک بولو، دا ولې د هغوی په هغسې بیا هم له تاسو ټولو نه ځانګړې مننه، ډېره مننه چې دلته راټول سوي یاستئ. څو خبرې دا اړینې دي چې ولې موږ په یوغو مواردو کې راپورته کېږو چې پی ټي ایم باید ظلم وشي. تېر ځل د ارمان لوڼي په قصه کې راپورته شو، په مختلفو ولایتونو کې لاریونونه وشول، دا ځل هم په خوست کې وشول، په کونړ کې وشو، په پکتیکا کې وشو، دلته په کابل کې راټول سوي یو. موږ همیشه چې لا په محکومه خاوره کې او لا هم دلته یو درد را باندې راغلی، یو موقتي حرکت مو را پیل کړی. د دغه حرکتونو د دوام لپاره ولې هغه انګیزه په موږ کې نشته، ولې هغه اشتباهات چې موږ کلونه کلونه تکرارو لا هم په هغو تسلسل باندې روان یو. مهمه خبره دا ده چې راځای باید سو، راټول باید سو، هغه اساسي پوینټونو باندې باید کار وشي چې ټول هغه اړخونه پکې راجمع شي چې هغه په یوه غږ باندې غږ پورته کړي. نور دغه که چیرې موږ تاریخونو مسله وګورو، که چیرې موږ 15,000 کاله تاریخ ته وګورو، د ما فکر باندې هغسې لاسته راوړنه چې باید موږ ته راکړې وای او اکثره په وخت دغه یعنې په یو شکل نه یو شکل باندې تر ډېره پورې دغه تاریخونه د موږ هغه د خشونت شکل باندې را روان دي، اوس هم په هغه شکل باندې ولې برداشت له دغو چې هغسې یو داسې عبرتناک دي چې موږ وکولی شو دغه حرکتونه پرې رامنسجم کړی شو. مجموع خبره دا ده چې اوس پروژه ده، دلته حرکت را پیل شو، سبا په ځینو نورو ولایتونو کې هم دغه حرکتونه پیل شي. اساسي کار چې په ګډه باید کار پرې وکړو له روژې وروسته ده، هغه په ټوله معنا باندې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ چې په کوزه پښتونخوا کې را شروع شوی له هغوی نه ملاتړ دی، او هم دې خواته چې کومې ناخوالې دي له کومو ناخوالو چې موږ متضرر یو، د یو غبرګون او یو غږ پورته کول ضرور دي. د یو ملل متحد مخ ته باید غږ پورته شي، د حقوق بشر مخ ته باید غږ پورته شي. دا نن د ماښام خبر ده چې علي وزیري د ترهګریزو فعالیتونو چې د سار د کومه اداره لا کومه محکمه لري هغو ته انتقال شو.
یعنې پښتون چې کوم غږ د خپلو حقوقو د اخیستو لپاره راپورته کوي هغه هم بیرته ترهګري فعالیتونو باندې شمارل کېږي. پرون منظور پښتون یو ډېره ښه خبره وکړه، وایي آصف غفور علي وزیر باندې دا لا محسن داوړ لا په هغه پي ټي ایم په نورو غړو باندې دا تور لګولی چې دوی ترهګر نه موږ خلاصول. دا خبره باید ورورسېږي چې آصف غفور څو نفره د ترهګرۍ په وړاندې د دې کورنۍ ورکړي دي او د علي وزیر څو نفره شهیدان شوي دي. په ټوله کې د پښتون د دغه سیمې ترهګرۍ څومره قرباني ده او د دوی د پروژو نه بیا پنجاب بلو بل ته ګټه څومره ورسېدلې. بیا هم زه خبرې نه اوږدوم، نور ملګري به هم خبرې کوي. مجموع کې د موږ د ننني لاریون لاس په مختلفو ولایتونو کې دغه لاریونونه کېږي. موخې درې دي، هغه له پي ټي ایم نه په ټوله کې له کوزو پښتنو نه افغانانو نه ملاتړ ده. په افغان حکومت باندې غږ ده چې نور بیا هغسې چوپ نه پاتې کېږي څنګه چې دوی هر ډول نومونه ورکړي چې په دغو ملحوظاتو په خاطر باندې موږ چوپ یو. درېیمه خبره په نړیوالو قوتونو باندې دا ده چې دوی د پاکستان د جابر ریاست د پاکستان د پوځ په وړاندې هغسې چلند نه کوي څنګه چې پاکستان پوځ په یو شکل په هغه وحشي شکل باندې روان ده. توقع مو دا ده چې دغه چلند ته دوی تغییر ورکړي او نور من حیث افغان من حیث پښتون موږ له دغو کشغالو نور راووځو. ډېره زیاته مننه له راتګ نه مو آباد اوسئ، خیر اوسئ. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه. ژوندی اوسئ. د پروګرام په دې برخه کې د دغې ناستې لاریون په دې برخه کې مبارز ملګری اسرار کرمزی راغواړم. کرمزی صاحب به دلته راسره ودرېږي چې د رسنیو ملګري او دغه په ژوندۍ بڼه چې ملګري دي همدا یو کرمزی صاحب یو شعار هم پکې وایاستئ لره غواړم. لکه باز په یو غره ناست په بل نظر کا بیا زما نظر د سوات په کوهستان شي. لکه باز په یو غره ناست په بل نظر کا بیا زما نظر د سوات په کوهستان شي. آزادي تر پاچاهۍ لا تېرې کا چې د بل تر حکم لاندې شي زندان شي. په جهان د ننګیالو دي دا دوه کاره یا به وخوري ککرۍ یا به کامران شي. لر او بر یا افغان، لر او بر یا افغان، لر او بر یا افغان. د لوی افغانستان د تاریخي افغانستان په پلازمینه کابل کې راغونډ شوو وطن دوسته پښتونخوا پاله پښتونستان پاله ځوانانو ستړي مه شئ، هر کله راشئ. باور وکئ نن ډېر د غم او خواشینۍ ورځ ده. نن مو په سوشل میډیا کې د ندیم اسکر ملګري د پښتون جنرال ملګري د دې لایو ویډیوګانې لیدلې او د دې ترور حالت مو لیدلو چې د چمن نه وزیرستان ته په منډه و، وزیرستان نه پېښور ته په منډه و. یو ځای کې ملګري زخمیان پراته دي، یو ځای کې ملګري شهیدان دي، یو ځای کې بیا په پاټکونو کې ملګري کېږي، نیول کېږي، زندانیان کېږي. دا ډېر د خواشینۍ او بدمرغۍ ځای دی. موږ د آزاد افغانستان ځوانان همیشه مو د پي ټي ایم په ملاتړ باندې په ډېرو انساني بنیادونو باندې په ډېرو بشري بنیادونو باندې غږ پورته کړی او د هغې ملاتړ مو کړی. د خپل دولت نه مو هم جوړه شي. دولت ته افغان دولت ته د پښتنو خبره رایاده شي، وایي په لاره ځم ټوله شړنګېږم، په لاره ځم ټوله شړنګېږم، ستا د تهمت زنځیر په غاړه ګرځومه. د پي ټي ایم ځوانان په هر ډګر کې په ډېره مېړانه په ډېره سپېڅلتیا د لر او بر افغان د یووالي ناره په ډېر جرأت سره پورته کوي. خو له بده مرغه زموږ مشران په دې تاریخي ورځ باندې هم غلي ده چې مشران د قبایلو وزارت مشران، خپل رئیس جمهور، نور مشران د دې خبرې ډېر جدي نوټس واخلي. د پاکستان سفیر اظهار کړي، د پاکستان چارواکو ته رسمي شکایت وکړي، ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي او په څرګند ډول دې ورته ووایي چې لامو تر باسي نه ټول ولسونه افغانان دي، زمونږ هډ دی، زمونږ ولس دی، زمونږ خپل دي
د دیو پوښتنه باید وشي. عزیزانو، پاکستان لیونی شوی دی، داسې ځي ته لاس وروړی دی چې دا لاس به روغ پاتې نه شي، داسې ځي ته لاس وروړی چې لمن به ترې سوځي. د پښتون مشرانو ته د لاس وروړلو هڅه کړې ده. عزیزانو، خبره لنډه د روژې میاشت هم ده. که دیو دا فکر کوي چې د پښتنو مشران به موږ بندیان کړو یا به وځپو، خو دا د یاد ولري که د محسن دور، که د علي وزیر، که د مشر منظور پښتون یا د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر یو ویښته ته هم تاوان ورسېد، بیا به نو دیو نه د بنګال کې پاتې شوو 90 زره پتلونونو کیسه ویروي. بیا د دیو سوال کوي، زارۍ د کوي، دیو د بیا د خپل لنګونو خیر غواړي. ملګرو، وخت مو نور نه نیسم. د لر او بر افغان د یووالي هره ناره چې وه ځان به رارسوئ، د مشر منظور پښتون هره ناره چې وه ملګري به راخبروئ، واټونو ته به راوځئ، سړکونه به بندوئ او احتجاج به کوئ. کور مو ودان، سرلوړي اوسئ. ډېره زیاته مننه کریمزی صاحب. اوس هم عظمت غرنی صاحب راځي. عظمت غرنی صاحب خپلې لنډې خبرې کوي. د شمشاد ملګري څه شی کوي، څه غواړي؟ نو بیا خو موږ دوام نه سو کولی، غږ به یې دومره ټیټ کړو چې ملګري وو. د رسنیو ملګري سټنډ اپ اخلي، تاسو واخلئ، کلیپ واخلئ. ملګري به هغه کوي، وروسته به هغه سټنډ اپ ورکوي. ملګري د ویناوې سلامونه ټولو درنو پښتنو، ښې چارې راکتت څخه مننه کوم. په روژې میاشت کې راغلی، په ډېر سخت وخت کې راغلی. زه ډېر څه ویل نه غواړم. دوه وخته ملګري مادودین دوران یوه د نیلسن منډیلا یوه خبره راته وکړه. وی یو ورځ چې کله دی ولسمشر شو، نو دی د ښار په چکر باندې ووت. په ښار په چکر باندې چې ووت، نو هلته په یو رستورانټ کې یو کس ولیده چې ډوډۍ یې خوړله. نو دا د خپلو ساتونکو ته ووایي چې دا سړی ما ته راولئ، سره د میز یې راتېر کړی. وایي دی چې کله دا سړی ورته راوست، مخې ته یې ورته کېنول، نو هغه رپېدل ډېر د ډاره. ورته یې چې هېڅ هم نشته، ډوډۍ وخوره. ساتونکو تر پوښتنه وکړله دا ولې دومره وډار شو؟ ویلې دا هغه کس و چې کله زه په زندان کې وم، دا د جیل یا د زندان وارډن و، په ما یې ډېر ظلمونه کړي وو. کله به چې ما اوبه غوښتلې، نو ده به بې ادبي معاف وایي، ما ته خپل میتیازې راکولې راته، خو یې ما وبخل. زه وایي په بخښنه باندې هغه کومه، باور لرم. ملګرو، مونږ او ستاسو دشمن چې دی دا ډېر بې غیرته دی. دا د نیلسن منډیلا خبره چې ده دا په افریقا کې د چلن وړ وي. زه تاسو ته صرف یوه خبره کول غواړم چې مونږ سره ډېر زیات ظلم شوی په لر او بر وطن کې. دا دښمن به بخونه نن دی که سبا دی، زور یې په ختمېدو دی. دا دښمن به بخونه یو په سلو نه یو په زره به بدل طرف نو. دوی خو ډېره هڅه وکړه چې زمونږ جینوساید وکړي، زمونږ نسل کشي وکړه، خو یې نه شو کړلی. مونږ به د دوی نسل کشي کړو، پرېږدو یې نه. دوی ناموس باید خپل مال غنیمت وګرځو، ځکه چې دوی مونږ ناموس ته په سپکه کتلي دي. لر او بر وطن سوچه افغانان پښتانه دې واوري، مونږ به په واک کې راځو ډېر زر خیره سره. بخل نشته دی، څوک چې بخي هغه به خیانت کوي. او دښمن نه مخکې غچ باید د هغو خپلو نه واخلو چې دوی سره ولاړ دي څنګ په څنګ. زمونږ ځوانان چې شهیدان کېږي، زمونږ پیغلې چې سرتوره کېږي، زمونږ د کورونو بې سترۍ چې کېږي، نو دښمن نه ډېر دوی ډېر خوشحالي څرګندوي. نو دې خلکو نه باید اول پوښتنه وشي او اول غچوندوی نه واخیستل شي. بس ډېره مننه. څو نارې وکړئ که نه؟ لر او بر، یو افغان، یو افغان، یو افغان، یوه خاوره یوه وینه، یوه خاوره یوه وینه.
ډېره زیاته مننه. ګوره که د ملګرو خوښه یي 3-4 کسان داسې دي چې ویناوې وکړي. زه وایم چې فقط 1-2 کسان نور راغوښتي وای او له هغه ملګرو چې نومونه یې راسره دي لوغي به بخښنه غوښتي او پروګرام به ډک کړی و. د عدالت ګوند مشر عبدالرشید ایوبي صاحب راغواړم. ایوبي صاحب به لنډې خبرې راته کوي، له هغه وروسته به پروګرام رانغاړو. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو ټولو مبارزو ملګرو د لوی افغانستان د داعیې غوښتونکو سرلارو قهرمانانو ملګرو ځوانانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې د افغانستان په ځوانانو کې هغه شعور هغه ویښتیا شته اوس چې په نیمه شپه یا په شپه کې راوځي د سړک په سر ودرېږي او موږ د خپل هغو پښتنو وروڼو د حق لپاره راوځو چې هلته زموږ پر ننګ باندې دوی ولاړ دي. دوی ځانونه افغان بولي او د همدغه ننګ لپاره دوی قرباني ورکوي. دوی که همدا اوس د پاکستان اسټبلیشمنټ یا ریاست سره جوړ راشي ورته ووایي چې موږ افغانان نه یو، دوی دا هېڅ ستونزه شاید ونه لري. اما کله چې دوی د افغانستان د افغانیت لپاره دومره قرباني ورکوي نو موږ ته پکار ده، د افغانستان حکومت ته پکار ده، د افغانستان سیاسیونو ته پکار ده چې د دوی سره اوږه په اوږه دغه لویه داعیه پر مخ یوسي او د پښتونخوا د غیرت او د ننګ خبره باید راپورته کړي. راځو اصل موضوع ته چې یو د علي وزیر د خلاصېدو مسله ده. په هر امکاناتو چې کېږي د افغانستان د ټول ولس د دغه ځوانانو چې راټول شوي دي همدا یې غږ ده چې پرته له کوم خنډ او ځنډ نه دی علي وزیر په ډېر عزت او قدر دی راخوشی کړي. دا یوازې د پښتونخوا مسله نه دی بلکې دا د لوی پښتون ټبر او د لوی افغانستان غوښتنه ده. دوهمه مسله د هغه قتل دی، د هغه ظلم دی چې پخوا شوي دي او په همدغه قضیه کې چې تر 10 پورې شهیدان شوي دي او دوی هلته په ډېر لوی وحشت سره قتل کړی، ظلم یې کړی دی. د افغانستان د خلکو نه مو پیغام دا دی چې دوی دي هغه ظالمان، جابران او قاتلان دي په سزا ورسوي او دغه ظلم دې بند کړي. دغه پښتون وژنه، دغه نسل کشي، دغه د افغانستان داعیه چې دوی غواړي چوپی کړي، د دوی پر وړاندې دي، د هغو ظالمانو پر وړاندې دي د محکمې او د ټولو قوانینو په رڼا کې د چلند ورسره وشي. تر څنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ لویه داعیه چې څومره ده د خپلې خاورې د خپلو حقوقو د تحفظ او د خپلو خلکو د عدالت غوښتنې غږ دی، مدني غږ دی. د داسې مدني غږ پر وړاندې وحشیانه عمل، د مرمۍ په خوله ځواب، دا د ټولو انساني اصولو خلاف کار دی. نړیواله ټولنه او ټول بین المللي منابع او نهادونه دي په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. نور زه ډېرې خبرې نه اوږدوم. په اخر کې بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ سره اوږه په اوږه ولاړ یو، لکه پخوا مو چې پرلت وهلی و بیا حاضر یو چې پرلتونه ووهو، لکه پخوا مو چې د همدغه غږ بدرګه کړی و. له ټولو ځوانانو مې دا هیله ده چې همدغه غږ پیاوړی وساتي. الله اکبر، الله اکبر. زه به په اخر کې یوه خبره اضافه کړم چې ما نن د ژوندون په ټلویزیون په غونډه کې هم عین خبره وکړه. د پنجاب دښمني یوازې او یوازې دا نه دی چې هلته پښتون وژني. تسلسل د جنګ د افغانستان دښمني چې دلته ده، دا جنګ چې روان دی یو جنګ دی، یوه وژنه ده، یو جنګ دی، یوه نسل کشي ده، یو جنګ تداوم دی. نو تر څو چې هغه افغانان، هغه زموږ نور قومونه، نور خلک چې دا فکر کوي چې زموږ په وطن جنګ دی، موږ د نورو خلکو ته اوزګار نه یو. زه دا وایم چې تر څو چې هلته جنګ دی دلته به جنګ ادامه لري. تر څو چې هغه ځای زموږ جوړ نه شي دغه ځای زموږ نه جوړېږي. زموږ دغه تاریخي قصه د 120 کاله نه ده، دا جنګ به روان وي تر څو چې د لوی افغانستان غم ونه خوړل شي. تل دی افغانستان، ژوندی دی افغانستان، ژوندي دي وي دغه د حق لارې مبارزین او د لوی افغانستان دعوهګر. ډېره زیاته مننه. دغه شعار به رابدرګه کړو تر څو چې پاکستان وي دا وطن به وران وي. بسم الله الرحمن الرحیم.
ډیرو محترمو عزیزانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بله ډیره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ چې ډیره کم وخت کې ماته د خبرو موقع راکړه. کم دقیقه ډیر لنډې خبرې کوم. عزیزانو مسله ډیره بنیادی مسله ده. د پاکستان فوج د پی ټی ایم په ډیرو معصومه او ډیرو بېګناه ولس باندې ډیر تشدد وکړه او د پی ټی ایم په خصوصا په شمالي وزیرستان کې د بېګناه افغانانو قتل عام وکړه چې دا نه په تاریخي لحاظ د پاکستان د فوج هغه ظلم او تشدد او بربریت ښیي کوم چې دوی د 80 کاله نه دا پروسه شروع کړې ده او دا پروسه ډیره بنیادی او ډیر اساسي شروع ده. اما د دې په مقابل کې زمونږ چوپتیا زمونږ خاموشي نور د منلو وړ نه ده. دا تحمل موږ سره نور نشته دی. پاکستان فوج دې په خلاصو غوږونو واوري چې نور د دې ظلم او بربریت په مقابل کې د پښتون افغان شعور پښتون افغان په خپله د دې جدوجهد رهبري په غاړه اخیستې ده. موږ مسؤلیت لرو، تاریخي مسؤلیت لرو چې د پی ټی ایم د ملګرو هغه دایه هغه غوښتنې چې ډېرې واضحه دي د هغې د عملي کولو لپاره د هغې د تطبیقولو لپاره د پی ټی ایم د ملګرو حمایت وکړي. پاکستان نه یوازې دا تشدد او بربریت د پښتنو سره کوي بلکې بلوچو سره هم کوي، سند سره هم کوي. او تاسو وګورئ په افغانستان کې هره ورځ د هغوی لاسوهنې وګورئ، هره ورځ په افغانستان کې د هغوی مداخلې وګورئ چې په مستقیمه توګه په افغانستان کې دوی د مختلفو ګروپونو له لارې د افغانستان د نظام په مقابل کې د افغانستان د ولس په مقابل کې راپورته کېږي او دوی هغه خپل فعالیتونه جاري ساتي. زموږ او ستاسې تاریخي مسؤلیت دا دی چې نور چوپ پاتې نه شو، د خپلو غوښتنو او د خپلې دایې په مقابل کې کلک ودرېږو. او دا مهمه مسله چې دا توره څیره د پاکستان نور نړۍ ته باید ښکاره او موږ باید پاکستان لکه څنګه چې منظور په خپلو خبرو کې وویل چې ژنیوا ته دا مسله باید نړیوال نور راواخلي، نړیوال چوپ باید نور پاتې نه شي. دا د نړۍ لپاره نور شرم دی چې دلته د بېګناه افغانانو قتل عام روان دی او نړیواله ټولنه په دې باندې خاموشه ده. دا خپله یو جرم دی او د دې جرم او د دې تاریخي جرم په مقابل کې نړیواله ټولنه هم خاموشه ده. دا وطن به وراني، تاسو به راسره وایئ تر څو چې پاکستاني، دا وطن به وراني تر څو چې پاکستاني، دا وطن به وراني تر څو چې پاکستاني. لر او بر یو افغان، 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 لر او بر یو افغان. مرګ په پاکستان، مرګ په پاکستان، مرګ په آیسای، مرګ په ایمای، مرګ په آیسای، مرګ د دوی په ګوډاګیانو، مرګ په تور پنجابي، مرګ په پاکستان. عزیزانو مسله ډېر حساس پړاو ته رسېدلې ده. زموږ او ستاسې تاریخي مسؤلیت دا دی چې نور د دې په مقابل کې راپورته شو، نور خپل غږ تر نړیوالو ورسوو. نړیوال باید په دې باندې هغه ایمیډیټ اکشن باید واخلي. دوی باید د پښتون ژغورنې غورځنګ ډیمانډ ته غاړه کېږدي. نړیواله میډیا، داخلي میډیا، په افغانستان کې نړیواله میډیا، په دوی غږ کوو، په نړیوالو ادارو غږ کوو، د بشر حقوقو په ادارو غږ کوو چې د پاکستان د فوج دا بربریت د دې نوټس واخلي او د دې په مقابل کې یو جدي دریځ غوره کړي. ډېره زیاته مننه چې ماته په ډېر کم وخت کې وخت راکړ. خوشحاله اوسئ. د لایق صاحب شعر دی چې بې له تیغه بله لار ورسره نه شي،
بې له تېغه بله لار ورسره نشي چې نه کور درته پرېږدي او نه جواز ګوره ګوره چې ګرېوان یې خوشی نه کړې ګوره ګوره چې ګرېوان یې خوشی نه کړې څو دې مټې څو دې توان وي څو دې وس اوس د ولسي تحریک په استازیتوب نصیر مجاهد راغواړم چې خپله لنډه اعلامیه د ګوند اعلامیه ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپله د ولسي تحریک اعلامیه وایم د هغې نه بعد نور ملګري ګرانو هېوادوالو په دې وروستیو کې د اورنګ خورو میراثخورو د عامو اباسین ترمنځ په لر او بر افغان ولس خپل ظلم لا نور زیات کړی دی. نو په لر افغان وطن کې د مغولو میراثخواره هره ورځ په ټولو پښتنو او بلوڅو خصوصا د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرتابه او غړو ډول ډول فشارونه واردوي. د شهید ارمان لوړي څخه یې په دې جرم ژوند واخیستی چې خپل قوم ته یې د خدایي او انساني قوانینو په رڼا کې د ژوند کولو حق غوښتی. د ثنا اجاز یې په مرګ تهدیده کړې او ګلالي اسماعیل په دې جرم ګرفتاروي چې خپل قوم ته د ظلم او بربریت څخه د خلاصون په لاره کې سوله ییزه مبارزه کوي. محسن داوړ یې د سوله ییز اعتراض په جریان کې زخمی کړی. نور ملګري شهیدان شول. علي وزیر او نور ملګري په سوله ییز ډول د خپل حق د غوښتلو په جرم زندان ته ولوېدل او په سلګونو داسې نور ظلمونه ورسره کیږي. د کابل اوسني واکمنان که په خوب کې هم دا جرأت نشي کولی چې د لر افغان وطن خپل وطن او د لر افغان ولس خپل ولس وبولي. حد اقل د انساني او بشري خواخوږۍ پر بنیاد خودی په لر افغانانو د پنجاب دهشت او وحشت ته ظلم ووایي او پر نړیوال سټیج د لرو افغانانو د مظلومیت او د پنجاب د بربریت موضوع راپورته کړي. خو په ډېر افسوس سره باید ووایو چې د کابل اوسني واکمنان پر خپل ملکي وګړو د بمبارۍ څخه خلاص نه دي او پر لرو افغانانو د پنجاب ظلم ته به هرګز ظلم ونه وایي ځکه چې دا عمل د دوی خپل نیمګړی اقتدار خطر ګوري. ولسي تحریک په لرو افغانانو مخصوصا د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشرتابه او غړو د پنجاب ظلم او وحشت په سختو ټکو غندي او همدارنګه د کابل د ادارې ړندې بمبارۍ چې د ملکي وګړو د شهادت او زخمي کېدو باعث کیږي په کلکو ټکو محکوموي او پر افغان ولس او نړیوالو بشري سازمانونو غږ کوي چې پر لر او بر افغان ولس د ظلم کولو عاملین د کشف او د افغاني او نړیوالو قوانینو پر اساس دي مجازات شي. ولسي تحریک پر افغان نجیب ملت مخصوصا د دستار په سړو غږ کوي چې د هر امکان څخه په استفادې په لر او بر افغان د روان ظلم او وحشت وغندي. که نور توان نه لري نو حد اقل د سوشل میډیا د لارې د لر او بر افغان دښمنان رسوا او ظالمانه اعمال یې محکوم کړي. د ولسي تحریک د مشرتابه لخوا ومن الله توفیق. ډېره زیاته مننه. د پروګرام په دې برخه کې به دا وطن به وران وي تر څو چې پاکستان دا وطن به وران وي تر څو چې پاکستان دا وطن به وران وي لر او بر لر او بر ښه په جوش کې ملګرو. ابراهیمه څه شوې؟ ملګرو هغه ویره مرکه ته چاوي لره پر یا افغان لره پر یا افغان لره پر یا افغان لره پر یا افغان مارچ په پنجاب مارچ په پنجاب مارچ په پنجاب مارچ په پنجاب په غلامانو مارچ په پنجاب په تاریخ ته مارچ په پنجاب په غلامانو مارچ په پنجاب په تاریخ ته زه به وایم ژوند تاسو به لوی افغانستان ژوند 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 لوی افغانستان مارچ په تور پنجاب مارچ په تور پنجاب مارچ په تور پنجاب په تاریخ ته مارچ په تور پنجاب په تاریخ ته مارچ په تر خلګرو مارچ په تر خلګرو مارچ په ایران مارچ په ایران مارچ په ایران په تر جاسوسانو مارچ په ایران په تاریخ ته مارچ په تور پنجاب مارچ په تور پنجاب
حیران صاحب ډېره زیاته مننه. اختیار صاحب یو دوه بیتونه وایي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. توجه مو غواړم مهرباني وکړئ. زه به په یو شعر کې ویم ورونو د شعر په مخ کې یو څو نارې به زه هم وکړم. له امو تر اباسینه یوه خاوره له امو تر اباسینه یوه خاوره ته ونیسي وایي نوم پښتون نشان پښتون ژوند پښتون ایمان پښتون نوم پښتون نشان پښتون ژوند پښتون ایمان پښتون غواړي ازادي رانه غواړي ازادي رانه زړه پښتون وجدان پښتون او دا چې یو ناره وهي دا چې یو ناره وهي لر او بر افغان پښتون لر او بر یو افغان لر او بر یو افغان لر او بر یو افغان دا چې یو ناره وهي لر او بر افغان پښتون خدایا ازادي راکړي خدایا ازادي راکړي لرو بس په زړه دا یو ارمان پښتون او دا په کندهار سره بیلیږي نه دا په کندهار سره بیلیږي نه سوات پښتون کونړ پښتون مردان پښتون او وای اختیار غواړي ازادي درنه وای اختیار غواړي ازادي درنه پیغله پښتنه لتا هر ځوان پښتون له امو تر اباسینه یوه خاوره ووینه له امو تر اباسینه یوه خاوره ووینه لر او بر یو افغان لر او بر یو افغان لر او بر یو افغان. بخښنه غواړم وخت هم کم دی خو یو دوه خبرې هغه دا چې مبارزې په دې نه کېږي چې وخت کم دی او باید لاړ شو رانغاړو یو داسې کوو هغسې کوو مبارزه په شوګیرونو باندې د ژوند دویمه نامه مبارزه ده کلک ودرېږئ استقامت وکړئ مقابله وکړئ او هر هغه څه چې ورسره مقابله وشي نو هغه هم ګټل کېږي. د توجه نه مو ډېره زیاته مننه د یو لوی آزاد او پرمختللي افغانستان په هیله الله پاک دې زموږ او ستاسو د ټولو دغه ارمان را پوره کړي.